د سیمې خوږو لیدونکو سلامونه او ښې هیلې. د اسلام د کیسو په لړۍ کې نن سودان ته ځو او هلته د یو خوږژبي حافظ په اړه درته وایو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دا د یو میلیاردر او لوی سیاستوال جنازه نه ده. دا د قرآن عظیم الشان د یو بیجوړي حافظ شیخ محمد صدیق نورین جنازه ده چې دومره لوی ویر پرې کیږي. شیخ نورین همدا تیره اونۍ په یو ټرافیکي پیښه کې ومړ. القرآن خير معلم أنفاسه كثرت بها البركات. نفتقد اليوم شيخا جليلا. د هغې خواږه غږ او سپېڅلتیا نړۍ کې ګڼ مینان پیدا کړي وه. أهل القرآن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونسأل الله أن يبلغه ومن معه من أهل القرآن أهل المراقي في الجنان، ويقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى. شیخ نورین د قرآن د تلاوت پر وخت له خدای سره په خبرو کې ژړل او تا انګیرله چې دا سړی له خپل څښتن سره څومره په مینه او اخلاص غږیږي. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. د حضرت بلال د سیمې په ګاونډ کې شیخ نورین زیږېدلی و. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د یو مشهور جومات امام و. په ځوانۍ کې له خدای سره ډیره مینه وکړه او دې نړۍ کې لږ ژوند وکړ. بسمل د نغمو نه یم عثمان د تلاوت د وینې هر یو څاڅکی مې قرآن ته غاړې یوځي. اروا یې شاده. غير مجذول. الله. ژوند هم دومره لنډ دی. د خدای او د ژوند سره مینه وکړئ.